دا دوه افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا په زندانونو کې بندیان وو د اسلامي امارت له پرلپسې هڅو وروسته آزاد او نن بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. د دوی راتګ د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلامي امارت د یو شمېر چارواکو له تود هرکلي سره مل وو. ملا عبدالظاهر صابر د لوګر ولایت د مرکز پل عالم ښار اړوند د حصارک د کلي اوسیدونکی دی. نوموړی په 2002 میلادي کال کې د امریکایي یرغلګرو له لوري ونیول شو او د بګرام په زندان کې تر 4 میاشتو تیرولو وروسته د ګوانتانامو زندان ته انتقال شو. صابر په ګوانتانامو کې د 12 کلونو بند تیرولو وروسته په 2018 میلادي کال کې له هغه ځایه عمان ته انتقال شو. په دغو دوو کسانو کې دویم عبدالکریم نومیږي او د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د ووزیان د کلي اوسیدونکی دی. هغه په 2003 میلادي کال کې د پاکستان د حکومت له لوري ونیول شو او څو میاشتې وروسته د یاد هیواد له لوري امریکایي ځواکونو ته وسپارل شو او د ګوانتانامو په کرغړن زندان کې د 14 کلونو تر تیرولو وروسته عمان ته انتقال کړی شو. هغوی له 2018 میلادي کال راهیسې په یاد هیواد کې تر څار لاندې او د سفر له اجازې پرته تیر کړي دي. د دوی د کورنیو غړي هم خوښ دي چې خپلوان یې له کلونو سختو شپو ورځو تیرولو وروسته خپل هیواد ته راستنیږي. زه ډېر خوشحاله یم نن داسې سهار راپورته شوم لکه د اختر ورځ شي. دلته د خوشحالۍ دا احساس کوو چې بیا هم دوه افغانان دوه مسلمانان دا دومره خلک چې دلته راغلي دي دا ټول دا عام خلک وو خو د دوی د زنداني کېدو له وجې نه په دوی باندې چې کوم ظلمونه وسول او د ټولو د دنیاوي د اصولو موازینو خلاف چې دوی زنداني سول دا ټوله کورنۍ دا ټول افغانان ورسره مجاهدین. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې د اسلامي امارت په هڅو د بشر نورزي په نوم یو بل افغان هم له ګوانتانامو څخه آزاد او خپل هیواد ته راستون شوی و.